نړۍ کې تر ټولو ځواکمن پوځ د امریکا، روسیې او برتانیې ښودل شوی دی. دا درې هیوادونه نه یوازې ځواکمن پوځ لري بلکې په اقتصاد او ټکنالوژي کې هم تر ټولو مخته دي. پر دا دومره پرمختللو امکاناتو سربیره بیا هم افغانستان کې ماته خوړلې ده او داسې کومه خبره ده چې دا ستر طاقتونه په افغانستان کې مات شوي دي، او بل دا چې روسیې، امریکا او برتانیې د افغانستان په دا سپیره خاوره کې څه لیدلي دي. د نوراني و یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، د افغانستان وګړو ډیر وخت د پردیو طاقتونو څخه په دفاع کې تیر کړی دی. که چیرې پر افغانستان باندې د یرغلونو تاریخ ته وکتل سي نو 2500 کاله مخکې فارسیانو پر دا ځای حمله کړې ده، مګر د هغوی واکمني تر 2 کلونو زیاته نه سوه پاته، او د هغه څخه وروسته الکساندر کوم چې د نیمایي څخه پر زیاتې نړۍ باندې واکمني کوله، هغه هم پر افغانستان باندې حمله وکړه، مګر د هغه واکمني هم تر 7 کلونو زیاته نه سوه پاته. منګول، سیکانو او مغولو هم پر دې ځای باندې په مختلفو وختونو کې حملې کړې دي، مګر یوازې منګول تر 2 کلونو څخه زیاته پاچاهي ونه کړه. مغول او سیکان 1 کال لا هم نه سوه پاته. کله چې برتانیې پر نړۍ باندې قبضه کول پیل کړه نو د نن عصر د میانمار څخه نیولې بیا هندوستان، بنگلاديش او د پاکستان ټولې برخې د برتانیې تر واک لاندې وې، او پر افغانستان باندې دوی 3 ځل حمله وکړه، مګر یو وارې هم نه سوه بریالي. په 1990 کال کې شوروي اتحاد هم پر افغانستان باندې د قبضه کولو هڅه وکړه، مګر تر 9 کلونو وروسته هغه هم پر شا سو. په هغه وخت کې د شوروي اتحاد او امریکا ترمنځ جګړه شروع وه، او د شوروي اتحاد په ماتې سره دوی ډیر کمزوري شول. د شوروي د وتلو یو څه موده وروسته په 2001 کال کې امریکا پر افغانستان باندې حمله وکړه. د حیرانتیا خبره خو دا ده چې په دا جنگ کې نه یوازې امریکا بلکې ټول ناټو هیوادونه شامل وو. د یوې خوا څخه برتانیا، جرمني، فرانس، ډنمارک، کاناډا، ایټالي او پولند سره د 14 بیلابیل ستر قوتونه وو، او د بلې خوا څخه افغانستان یوازې دا جنگ ته ولاړ وو، او دوی په 2020 کال کې خپل ټول پوځ وایستی. د یوې څېړنې پر اساس په دا 20 کلنه جګړه کې یوازې د افغانستان 15% سیمه د دوی په کنټرول کې وه. د افغانستان نفوس د امریکا د کالیفورنیا ایالت د نفوس څخه هم کم دی. دا دومره کوچنی هیواد د ځان څخه د غټو او پیاوړو هیوادونو سره څنګه مقابله کولی شي؟ د دې لپاره ډیر ځوابونه دي، خو تر ټولو ښه ځواب یې د افغانستان جغرافیه ده. افغانستان په بیلابیلو قبیلو ویشل شوی دی چې په هغه کې پښتون، تاجک او ازبک دی. د افغانستان په جنوبي سرحد کې پښتانه د تیرو 200 کلونو راهیسې میشت دي، لکه څومره چې د سرحد ودې خواته پښتانه پراته دي، د هغه څخه ډیر د سرحد ود بل طرف یعنی پاکستان کې پراته دي. د پاکستان د جوړېدو څخه مخکې هم پر دا پوله باندې پښتانه اوسېدل. څنګه چې سرحد په غرنۍ سیمه کې جوړ دی نو د دې ساتل هم ډیر ستونزمن دي. د ډیورنډ کرښه چې 2640 کیلومتره غځېدلې ده، په دې کې 300 داسې لارې شته چې خلک پر تېرېدلی شي. پر افغانستان باندې که چیرې یو څوک ځمکنۍ حمله کول وغواړي، دوی باید لومړی د افغانستان د ګاونډي هیوادونو څخه مرسته وغواړي چې په هغه کې ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او پاکستان شامل دي. که چیرې په یو ډول سره دشمن د افغانستان سرحد ته و هم رسیږي، دوی به د دغه غټو غرونو څخه تیریږي، او همدغه یو لوی علت دی چې دشمن نشي کولای چې په اسانۍ سره حمله وکړي، چې دغه غرونو له ډلې څخه یو هم د هندوکش د غرونو لړۍ ده چې تقریبا د افغانستان 15% برخه یې نیولې ده. د هندوکش د غرونو زیاتره څوکې تقریبا 2000 متر ته رسیږي، او دا لړۍ د افغانستان لپاره یو طبیعي دیوال په څیر ده، او ځایي خلک د دې غرونو سره ډیره بلدتیا لري. کله چې به د روسانو ټانګونه پر دې لارې تیریدل، دوی به د دغه غرونو څخه حمله ورباندې کول، او وروسته به بیرته په غرونو کې پټېدل. هندوکش نه یوازې د دشمن مخه نیولې وه، بلکې پر دا لار باندې د وسلو او جنگي وسایلو وړل هم سردردي وه. په یوه څېړنه کې چې امریکا کړې ده، دوی تقریبا $2.3 ټریلیونه په
شل کلنۍ جګړه کې مصرف کړه. یعنې په یوه ورځ کې امریکا پر خپل پوځ څه باندې 300 میلیونه ډالر مصرفول. پر دا دومره مصرف سربیره دوی د افغانستان و پرېښودلو ته اړ شوه. لکه څنګه چې مو وویل دا ستر طاقتونه ډېر وخت په افغانستان کې نه سوه پاته، او بله خبره دا چې دوی ولې د افغانستان د نیولو کوښښ کوي. د دې ځواب هم د افغانستان جغرافیه ده. افغانستان د اسیا په منځ کې دی چې ورته د اسیا زړه هم ویل کیږي. نو په همدې خاطر هر څوک غواړي چې پر دا ځای واکمن سي.